افغانستان کې د پاتې 9000 امریکایانو د شتون اعلان او بلخوا د اسرائیلي ځواکونو له لوري افغان ځواکونو ته د عامه وژنې امر. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لا هم زرګونه امریکایي سرتیري افغانستان کې د امریکایي رسنیو د کانګرس غړو له قوله خبر ورکړی چې افغانستان کې شاوخوا 9000 امریکایي وګړي له تخلیې ماموریته پاتې دي. د دې خبر رسمي پخلی نه دی شوی، خو د کانګرس غړو ویلي کابل کې تر چاودنې مخکې د پاتې امریکایي سرتیرو شمیر تر 15,000 و چې یوازې 6,000 یې ویستل شوي او اټکل دا دی چې 9,000 کسان پاتې دي. او بلخوا اسرائیلیانو افغان ځواکونو ته هم د ملکیانو د ویشتلو امر کاوه. اسرائیلي ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال پخپله د ملکي افغانانو د وژلو ترڅنګ افغان سرتیري هم دې ته هڅول چې پر بې وسلې افغانانو ډزې وکړي. ګارډین ورځپاڼې د هغو اسرائیلي پوځیانو د محکمې له جریان راپور جوړ کړی چې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وژلو تورن دي. سرچینه کاږي د دې پیښو عیني شاهدانو محکمې ته ویلي چې د اسرائیلي پوځ تورنو قماندانانو عسکرو ته د بې وسلې افغانانو د وژلو امر کاوه، خو کله کله یې افغان پوځیان هم دې ته اړ کول چې د عملیاتو پر مهال پر هر چا ډزې وکړي، ان که هغه به بې ګناه ملکي وګړی هم و. اسرائیلي ځواکونو تر ډیره په اروزګان ولایت کې ماموریت ترسره کاوه چې د راپورونو له مخې هلته یې پراخه ملکي مرګ ژوبله اړولې ده او ان په قصدي توګه یې ملکي وګړي په نښه کړي، شکنجه کړي، بندي کړي او وژلي دي. دمګړۍ په اسټرالیا کې د ګڼو هغه سرتیرو محاکمه روانه ده چې په دې پیښو کې ښکیل دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوعاتو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.